السلام علیکم. څنګه جی خیریت دی؟ خیریت دی. او جی تاسو دلې تنخواه ورکړه، مال هم زما خپله تنخواه راکړې که نه. ته خیر دی جی، ماله تنخواه د اصل کې کور کې کرایه مرایم لګي که نه، خرچې مرچې هم ډېرې زیاتې دي. لاس خو تړونکی جی، خیر دی، هېڅ پته نه لګي. ډېره مهرباني جی، ولې تاسو شمارم جی. الله دې خیر کړي الله. پړکې مه جي، زه غلطېږم بیا. دې کې خو جي 100 روپۍ کمې دي جي. وا دې اورېده، تېره میاشت مې دله 100 یورو اډوانس کې ورکړی وي، نو هغې باندې یې ځان شپېلی کړو. صحیح شوه. د هغې پسې بله میاشت چې دا دغه شوپۍ شوې، د ستا د سترګو 100 یورو مې ورته بیا دغه کړلې، سیوا هغه کړلې، په هغې باندې یې ځان څه بچه کړو. اوس چې دا درېیم ځل شو، نو چې اوس مې 100 کمې ورکړې، نو وروره اوس خبره دغه ده. نو جي یو خبره وری که نه، زه هم آخر انسان یم. تاسو لومړۍ میاشت کې ماله 100 روپۍ زیاتې راکړې که نه، دا تاسو غلطي وکړه، نو زه یو غلطي مې برداشت کړه. په بله میاشت کې تاسو بیا یو غلطي وکړه، ماله هم 100 روپۍ تنخواه کې زیاتې راکړې، غلطي وه که نه، نو بیا ما برداشت کړم. زه دې ځل مو ته غږ نه کوم، غږ نه کوم که نه، خو چې دې ځل دې 100 روپۍ کمې راکړې، نو آخر زه هم انسان یم، درېیمه غلطي خو نشم برداشت کولی جي. دې د وجې تاسو ماله 100 روپۍ مهرباني وکړئ، لکه درېیمه غلطي زه نشم برداشت کولی. دا راله پوره کړئ ښه. صحیح جانانه سړی دی ګورې ښه سړی دی یاره، حقیقت مې مدوس هم دی، او بل دا دی چې وعلیکم السلام. سړی خو راغی خیر وخت څه ښه تېرېږي؟ د الله شکر دی. هلکه ګورې پرمبیزه ګورې زما تاسو مېلمانه شوي، او ډېر وخت پس ګورې زما مېلمانه راله ښه. مېلمانه وي دا د خدای رحمت دی که نه، او بل قسمت دا ستاسو ښه دی که نه چې دا ځل چې نه ما تاسو له د میخې جبه قدرتي کار د قسمتیان وي، د میخې جبه نن پخه شوې ده را، د میخې جبه هم ټک ټوک کړې ده که نه، تړکه مې ورته والې ده، دومره مزه کوي که نه چې د ویل نه شم. ښه انشاءالله غني جان الله دې ستا قدر وکړي. خو وروره تا په دې ټول سابق ایله موږ له د میخې ژبه پخوله، موږ خو هغه شی نه خورو وروره کوم د خولې نه دغه شوی وتی یار د الله بنده. نه نو ولې چې د خولې نه کم شي وتی تاسو نه خورئ؟ یو خوله تپوس خو به دې کړی و که نه، نو بیا بل کال به وکړو که نه، بیا به د چرګې هګۍ پخې کړو، ځکه هغه خو د خولې نه نه وتی. خبره پوه شي، بیا به هغه وخورئ، نو که نه خورئ دا خدای دې زار شم. نو نه نو تاسو یا به وروره دا خو ډېره مزه کوي د ژبه، ښه دې بیا به خفه د کړو چرګې یار، هګۍ پخې کړو، نو خو د خولې نه نه وتی. ښه دې خفه کړو وروره.